دې هېواد ساتنه کوي، زموږ د عزت ساتنه به کوي. تاسو ته د دې مظلوم ملت سترګې خرڅ نه شو، خیانت ونه کړو، بې وجدانه نه شو. د هېچا په پټو سترګو اطاعت ونه کړو. زما اطاعت باید په پټو سترګو ونه شي. ګورئ موږ تاسو ته دا فکر راکول کېږي چې ټوپک څه کوي، مرمۍ څه کوي، قلم راواخلئ، مبارزه وکړه او دې وطن ته خدمت وکړه. نن زموږ او ستاسې په سر باندې ډرون ګرځي، زموږ او ستاسې فضا اشغال. زه هم په ناهیلو سترګو ورته ګورم، ته هم په ناهیلو سترګو ورته ګورې. فضا باید په خپل لاس کې واخلم، سرحدات باید محفوظ کړم. د افغانانو د آبادۍ او سوکالۍ دشمن دی، د افغانانو د سوله ایز ګډ او مرفه ژوند دشمن دی. و افغانستان په بده سترګه ونه کړو. تاسو ته آینده دا تمه ده چې دا ځوانان به د دې هېواد ساتنه کوي، زموږ د عزت ساتنه به کوي او زموږ هغه ارمانونه چې موږ یې په زړو کې لرو د دوی په سوسود سرته رسېږي. نو باید ډېر هوښیار او بیداره واوسېږي. خدای نه کرده داسې نشي چې سبا موږ او تاسې د دې ملت د اوږو بار وګرځېږو او یا یې د شرمندګۍ سبب وګرځېږو. خرڅ نه شو، خیانت ونه کړو، بې وجدانه نه شو او خپل افغاني غیرت ونه بایلو. په دې خدمت کې باید الله تعالی موږ تاسې عقلونه راکړي دي، فکرونه یې راکړي دي، مکلف کړي دي. د هېچا په پټو سترګو اطاعت ونه کړو. زما اطاعت باید په پټو سترګو ونه شي. باید وکتل شي چې دا څوک دی، څه یې کړي وه او اوس کوم فکر او کومه اراده لري. که خدای نه کرده یو مسؤل وي، هغه د دې وطن سره خیانت کوي، د دې نظام سره خیانت کوي، د دین او د اسلام سره خیانت کوي. اطاعت پر تاسې باندې نشته. دا لوړه او دا ژمنه چې تاسې کړې ده، دا په هغه صورت کې ده چې تاسو به د وطن د اسلام او د دین په خدمت کې یاست. متاسفانه اکثره وختونه زموږ ستاسې فوجونه په دغه شي باندې خطا کېږي او غولېږي چې ما خو ژمنه کړې ده، زه د دې وطن خدمت کوم. که دلته اشغالګر وي که نه وي، که دلته زما مشران مسلمانان وي او که نه وي، که پر دین او وطن مینان وي او که نه وي، که د وطن خدمت کوي او که وطن پلوري، نو ما خو لوړه کړې ده. زما خو بیا وظیفه د لاسه څخه وځي، زما خو بیا دا رتبه د لاسه څخه وځي. حق او باطل باید وپېژندل شي او د هغه په رڼا کې باید خدمت ته ژمن واوسي. په دې چوکاټ کې باید بیا ټانک هم زده کړو، ټوپک هم زده کړو، توپ هم زده کړو. ګورئ موږ تاسو ته دا فکر راکول کېږي چې ټوپک څه کوي، مرمۍ څه کوي، اسلحه څه کوي، ټانک څه کوي. دا د وحشت علامه ده، دا د بربریت علامه ده او دا زموږ او ستاسې هیلې مړې کوي. قلم راواخلئ، مبارزه وکړه او دې وطن ته خدمت وکړه. قلم ډېر د احترام شی دی. د قلم په توسط
چې ټوپک نه وي، ټانک نه وي، اسلحه نه وي، قلم هېڅ خپله دا ټانګان ګناه تاسو جوړ کړي دي، دا M4 M16 دا بلاک هاک دا P250 دا ما او تا جوړ کړي دي، دا هغو کسانو جوړ کړي دي چې موږ او تاسې د ټوپک څخه راګرځي، د قلم په نامه غولوي. نن زموږ او ستاسې په سر باندې ډرون ګرځي، زموږ او ستاسې فضا اشغال. زه هم په ناهیلو سترګو ورته ګورم، ته هم په ناهیلو سترګو ورته ګورې. وزیران، قومندانان، د پولي اردوګانو مسؤلین، جنرالان ټول اسمان ته ګوري، هېڅ یې په وس نه ده کړه. ډېر د تاسف ځای په دا 100 کلنه دوره کې په ټول 100 کاله د یوه ټوپک د مرمۍ د جوړولو استعداد په د افغانانو کې نه دی پیدا شوی. ټول هغه موارد، ټول هغه شان، هغه آلات چې دا ورڅخه زده کېږي دا د افغانستان څخه ایستلي دي. جوړې مرمۍ، جوړ ټوپک، جوړ ټانک دی درته راوړي، در باندې خرڅوي، دی یې جوړوي. خو دی متمدن دی، دی پرمختللی دی، دی پیسې لري. په یوه او په بل نامه باندې موږ او تاسې غولوي. ډېره ځیرکتیا پکار ده، ډېر سوچ پکار دی، ډېر فکر پکار دی. هر یو باید د ځانه سره دا فکر وکړي چې زه چې یو په بل هېواد کې، هر هېواد شي، نوم یې نه یادوم، ټوپک جوړولی سي او دلته راځي، پر ما باندې یې د 100,000 افغانۍ ټوپک په 1500 زره خرڅوي، خپلې ګټې را باندې کوي. زه باید دا توان ولرم، دا استعداد ولرم او دا څه برابر کړم چې دا هر څه ته په خپل وطن کې جوړ کړم. فضا باید په خپل لاس کې واخلم، سرحدات باید محفوظ کړم، تر څو هر هغه څوک چې د افغانانو د خوشحالۍ دښمن دی